سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. په دې له روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. درنو دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ګونګړي نشان هم ووهئ چې راتلونکې ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي. د ناوې خونه باید څه ډول وي؟ د ناوې د ناستې پاستې او آرام لپاره پکار دي چې جلا خونه جوړه کړل شي. دا مهمه نه ده چې قیمتي شیان پکې ولګول شي، بنده تر خپله وسه پکار دی. په خونه کې باید ښایسته ګلونه، هارونه، خوشبویۍ، عطرونه، لمدې او وچې میوې هم موجودې وي چې ناوې یې کله نه کله خپلو همزولو ته ورکړي او هیڅکله د ونه ګڼي چې پردی کور ته راغلی یم، او نه د محسوسه کړي چې زه په دې کور کې واک او اختیار نه لرم. مهمه ګټه یې دا ده چې ښځه او خاوند کولی شي چې کوروالی په آزاد زړه ترسره کړي، لوبې او چړچړ سره وکړي او خپل ژوند په سمه توګه مخ په وړاندې بوځي. د کوټې په دیوالونو باندې عکسونه رزړول، که هغه سا لرونکي وي او که یې سا نه وي، ناروا دي. ښه خبره دا ده چې د کوټې ډیزاین د ښځې او خاوند دواړو په خوښه باندې ترسره شي او هر وخت د یو بل سره مشوره وکړي. په دې سره به متقابل احترام هم رامنځته شي او ورسره به کارونه هم په سمه توګه سرته ورسیږي.